دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت موندی د مینې الفت موندی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت موندی نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړي په ما او تا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما وعلما نافعا وعملا صالحا وبدنا صحيحا. وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت موندی د مینې الفت موندی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت موندی قرآن کریم کې الله پاک وایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها څوک چې ونې کې وکړي په ونې کې راته وکړي رب جل جلاله به د هغه په مثل باندې لس نیکۍ ورکړي. دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت موندی د مینې الفت موندی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت موندی نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړي په ما او تا ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر ژوند که لږ مقرره کړه وبه ګټم زړونه ډېر په عشق کې بیمار سومه بې حده ناچار سومه یو ښکلی مې یار نسو زه د ټولو یار خوش مې کتابونه دي لاس کې مې ګلونه دي کوم د تعلیم یارې ښکلي مې خیالونه دي یو پر بل ماین شیو موږ داسې غمجن شیو زړونه مو پر هر داسې ارمانجن شیو زه اجل وهلی یم توبه ستړی سویم ګرځمه په سرو غرمو ستا د دیدن تږی یم دومره حوصله لرم غرغوندې سینه لرم د ستونزو پروا نه کړم رب ته سجده لرم لما چې نصیب ورک دی د زړګي قریب ورک دی مات وجود تر چای وسم د وجود طبیب ورک دی
در چایو سم د وجود طبیب ورک دی ستا په تهمت رنگ ماین مینه کې بدرنګ ماین. دوستانو دا و الحمدلله هغه برمه چې د الرحمه انسټیټیوټ د ټولو شاګردانو په همکاریو په مرسته باندې جوړه شوې او چې مشري د کریمه غنی خور دا استاد محترمه ده او سره شاګردان دي. رب جل جلاله دې اجر کړي. ټول دوستانو په ځوان په دې کې د نارینه یو افغاني نه د مصرف شوی ټول اجانان یعنی دا غیرتي اجانان ته ټول په دنیا کې الله پاک واز ورکړي. خو یادونه باید زو چې دا نو څنګه اجانان دي اجانان کې سبب دوی ته کده دا اجانان دي چې وا اجانی ولا سوي ده یو انلاین مدرسه جوړه کړې ده چې دوستان ته به انلاین مدرسه یو افغاني د چا څخه اخلي قران کریم په پښتو په اردو په انګلیسي بل ژبه فکر کوم لري. د انسټیټیوټ یا د انلاین مرکز چې جوړ کړی دی د الرحمه په نامه هر څوک د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه هر وخت هر کله کولای شي چې دغه ځای څخه قران کریم زده کی ترجمه زده کی عقیده زده کی المنځ زده کی مذهب او پیژني پیغمبر علی السلام او پیژني ټول دین په عموم کې او پیژني. د دوی دغه د بینران اشتهارونه چې دیغه موږ په برنامه کې شاید په هغه کې د دوی د واتس اپ نمبر او د تماس نمبر هم وي نو کولای شي چې تاسو تماس سره ونیسئ او دغه قران کریم د درس او د درس څخه مستفید شئ. نو که تاسو ته به دا هم معلومه چې الحمدلله ډیر وختونه کې چې دوی مقرر څو ځایونه موږ برمه وهو او برمه خلکو کو دا یو خړ پړ ورانو ایران مسجد دی. که تاسو لیدلی په ټول مسجد کې بس دا کوچنی یو 15 متره ځای دا د منځ دی کني د شهر مرکز هم دی دا او ولس کسه طالبان چې دلته درس او تدریس په مدرسو کې کوي یا خپل درس وای یا نور ته درسونه ولا بمې هغه یو وجرسته په یو وجره کې اوسېږي ولس کسه نو د دې وستنم دا و چې کزمر سره کومه مرسته په دې برخه کې وسی چې وجره ته جوړ سي او نور کومه مرسته سره وسی نو د دې سره بل خبرې هم کو راځي ته په مسجد کې بخښم وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم. نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کیږي. تاسو به لیدلی وي یا به موریدلی وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت پر ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قران کریم پکې تدریسیږي همدغه قران کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولرم. کله چې د سار د شهر البته څلور نه هي جوړی شو دغه مسجد دغه وخت څخه جوړی د احمد شاه بابا د وخت څخه د مسجد جوړ دی او په د کلکینانو په د دربندو کې چې وګورو ټول د طالبانو هغه بستري او سامانونه پراته دي ځکه د باندې ځای نه لري چې د شو کېلته یو وسیږي. نو مسجد خو طبعا د عبادت ځای دی د وسیدل ځای نه د خوچن دی د غناس ته پاس د عبادت دی ځکه دوی په درس او تدریس سره وته دي. خو بیا هم چې یو شم مستریح ځای د زده کوونکو یا د طالبانو لپاره نو رب جل جلاله به موږ تاسو ته اجر راکړي. خدای جل جلاله به د دې په سبقانو کې په دغه اجر او ثواب کې موږ تاسو شریک کړي. نو موږ الحمدلله دلته برمه افتتاح کړله برمه شروع کړې و. ډېرې ورځې کېدلې چې برمه شروع برمه مو ټوله کار د برمې د الف څخه تر یا پرې ټوله کار الحمدلله خلاص. څلور دنیا غټې هندارې څو واټه
څلور دانې 5.5 واټ هندارې ورسره پیپونه دغه نور پیپونه چې نړېده ونه کې سمرسیبر پیپ ټوله شان بټن دا الحمدلله مکمل ټوله بشپړ سو خلاصو. نو دا مرسته کومک چا کړی دي نومونه به تاسو ته ذکر سي تقریبا زما فکر باندې 24 اجنانو په دې برخه کې کومک مرسته کړی و چې ټول د الرحمن انستیتیوټ شاګردانی او ورسره یو محترم استاد کریمه غنی خور. دغه انستیتیوټ ما مخکې په برنامه کې یادونه وکړه بیا هم یادونه کوم چې لله فی الله د قران کریم درس او تدریس ورکوي. هر څوک هر چیرې کولای شي چې د دوی سره تماس ونیسي او دغه درس زده کړي. موږ به ځینې معلومات ځینې لیکونه د همدغه برنامې په ډسکرپشن کې هم کښېږدو ورسره به تماس نمبر او شان په دغه برنامه کې په د اشتهار له طریقه څخه نشر او شیر تاسو کولای شئ چې د قران کریم د تدریس څخه برخمن شئ په اردو په انګلیسي فکر کوم په پښتو په دې درو سره ژبه باندې به ان شاء الله العزیز خدای جل جلاله دې خدمتونو دې کوششونه قبول کړي. یو مور د چې همیشه مر سره تماس نیسي او راته وایي چې دلته برما دلته غریبانو سره کومک دلته د واده په برخه کې کومک چې د چا واده باندې نور کومکونه مرستې نو موږ به ان شاء الله العزیز لکه څنګه چې همداسې روان یو داسې به روان واوسېږو د الله په توفیق باندې. زما بغل ته یو خدای جسم محترم ناست دی دا که طالب نه دی خو طالبانو خدمت په ان شاء الله کوي او دغه طالبان دي چې ناست دي دلې اوسېږي دغه هغه صاحب محترم دی د مسجد مشري په غاړه لري مسجد واقعا وران ویجاړ زه چې رالم او دوی ته ویل ما څنګه زور مسجد نه دی خو طبعا وصف نه وي که وس وي الله پاک جل جلاله سره سړی چې هر رقم تجارت وکړي الله پاک په هغه تجارت باندې برکت ایږدي نه نو طالبان ته خو معلومه ده نور خلکو ته خو مونږ نسو ویلی قرآن کریم کې الله پاک وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها څوک چې یوه نیکي وکړي په یوه نیکي راته وکړي رب جل جلاله به د هغه په مثل باندې 10 نیکۍ ورکړي. د بندګانو یوه نیکي ده چې وادي مسجد به جوړ کړي خو د رب جل جلاله نیکي هغه نه حسابل کېږي. قرآن کریم کې الله پاک وایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها که تاسو د الله جل جلاله نعمتونه وشمېرئ تر قیامته پورې تاسو نه شئ شمېرلی نو د الله پاک دغه اجر به هم داسې چې هغه موږ ته 10 چنده اجر راکړي نو هغه اجر به بیا د دې اجر بیخي یو په دغه یو به یې په 1 لکه په 2 میلیونه په 2 لکه نو چې هغه محترمه درشه بیخي شکر الحمدلله صحت سدي کارونه څنګه بس مسجد څنګه ما دوی ته ویل ما چې مسجد کې کم ضرورتونه لري تاسو وایي دوستان ته مؤمنانو ته هر څوک غواړي په دې برخه کې کومک وکړي موږ کولای شو چې بیا رسول ته موږ دا تجربه لرو یو برمو مرتول هغه الله جل جلاله دې د سبب ګرځولې چې ټول مسجد له سره څخه جوړي خدای خدا مستقزاله دا تجربه هم لرو چې مسجد برمو مولې بیا مو سر چتو کې استکړي دا اوس الحمدلله درنا مور او ورسره د دوی د ټولو فامیل په تور مرسته باندې کومک کړ ته مسجد باندې شروع دي چې مسجد به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ شي. نو ته شي کارونه په خیر به شکر دې خیر الحمدلله ډیر وخت کېږي د مسجد بس لا مشابه په وخت دی مسجد برما وبنه ته څنګه گزاره کول نو بس د یو مسجد د بل مسجد څخه وبراوړل په دغه کې راځي سم وبره کولې خپل ځایونه جوړ کړی دي د کور کوټه مخته د کور مخته د نه لا هو دا مشته ته بوزي په خامه د جامع راغلي یې بستړي ولو شي کوم ځل و د مشت صفایي و د کالو په منځل وصل دغه خم ټول ته جلا بل ځای ولا دا خو نو د ډیر مجبور و دغه نو اوس چې ډیر ضرورت لرو هغه و شي وجرته ضرورت لرو ټول گزاره او ناس ولاړ چای ډوډۍ ټول په د مسجد کې دي دا ټول مسافر طالبان دي حتی د روزګان ولایت دي د کندهار ولایت دي د زابل ولایت مسافرین دا کشران دي واړه طالبان کې پکې دي دا ټول د گزاره کوي تخپل د کوم ځای زابل ولایت او باغوت بیا نو صالح بیا نو صالح د دې دا ته 2 شپه مزل د مټر دونه ډیر زیاتم طالبان دسته حتی نو دونه لري دا نو ټول ډوډۍ شان دلته په مسجد او بیا ټول په خپل گزاره په مسجد کې په خپل جیب ټول گزاره کوي یو د دې وسنه لري خو بس لی او پینځه گزاره ده دا کومک څه کړی بل کومک څه کړی دا
او بو مشکل هغه شو د پای ته ورسوي. اوس یوې ټانکۍ مشکل لرو، یوې حجرې ډېر ضرورت لرو، او تشناب او څو ځله ضرورت لرو، او د مسجد اسپیکر ته باید ضرورت شته. سپیکر هم نه لري مسجد نو د ډېر وخت مسجد کې څومره درلود خلک نلیم نشته و نلیم نشته استا سريجي مو ذخيره ده سريجي تانكي الناس بس انا لازم يجوري درت وبزن تي بيجي لا برمي اول لازم مظلوم دي دواره البرما وزن تانكي تمزرات لازم ملزوم ده لازم كلمه مظلوم ملزم دغه يوم دي تانكي تزرات لازم ملزم دواره تانكي سي دغه برمانيه او طلبه کراسي هغه مالی لګښتم دی دغه نظر کوي چې باید موږ ته نور کومک وشي، مثال ډوډۍ مقرره شي، دا رقم مثال کومک په بار برخه کې ته اشپزي خپل کوو ډوډۍ هم کله راځري کوو نو یم باندې ګرځو ډوډۍ ټولو هنو کله چې سړاو کوي چې دوش په شاید روش په حتی د ډوډۍ راځي موږ فرق نه سي موږ دا رقم ډوډۍ موږ کوو مثلا خوري خپل دا واقعا د چې ما دوی ته مخکې مې دونه وکړه ولله الحمد د اسلامي تعلیم د مدرسو کې سبقان ما هم ویلي خو دغه ترڅنګ موږ زه په کور کې موږ د کور کې د ویل سبقان چې ورولو موږ غرب سار چې موږ وخت ورل سبقان ته بیا چې موږ ته طالبان یعنی دغه لس نفر په پوجره کې و دوی نه جوړي به یا به ونی ما جوړي و بیا الته خو ته کلک ډوډۍ سره دغه کړي و چې مکړي و ساتل و بیا هغه ډوډۍ را سره هغه په چای پسته ستغه کوله دا مړ په یاد دی وخت ما چې حفظ کوي نو او څونه شیرینی چې پیدا ډوډۍ لري تاسو په الله باندې باور وکړئ ما په ژوند نو ما حفظ ما کوم چې حفظ خلاص کړي بیا زه په مدرسه کې استاد ولما ولتل د شاګردانو سبقانه مال سید سار زه ورتلم دوی باش په ذکر کړم په وخت کې د اختري غوښ دی ټولې کړې و د لوی اختر څخه ورسته بیا دغه وختونه کې ما هغه د کم لیاب چې پاتو دا ما ګرموي په مرله ډوډۍ د کور ماورل دا به مشغول تاسو په لای یقین وکړئ دغه لیاب خوند بیا ما نه دی لیدلی پر صورت باندې د ټول ضرورتونه چې د هر څوک چې موږ وګورو که امکانات و د ټانکۍ کار به ان شاء الله العزیز موږ وکړو نور زموږ څونه واسو طاقت مؤمنانو باندې ځخ کو برنامه ان شاء الله کو تر بلې برنامه پرې چې تاسو درانه چوپړ ترازو پرستر خالق لا یزال الله نسپارو مولوی سم سلام به دعا وکي بیا ان شاء الله برنامه ختمېږي او د سر خنن دینن ډیر مجرم هم دي ځکه نه وخت راغلی دی خو بیا هم د ترجمه تر مانو دی نه زموږ یوسف مخي دا خو راکم په کور کې ورنه څو پیسې باندې کار کوي ساده هغه په کومو شانګر هغه شل زری نو کومه د سرکار چا کومه کوي او یادونه بل باید وکړي زما یې هم سم مخکې دوستان ته ویلي دي چې هغه برنامه چې موږ په دشمت کوم دوست ګاډي سره دوه اشمت خلیل کړه یا هغه مدرسه کې چې مولا چې بهم پرشنو شام رقم ځای اشمت کنه د شاته وازي څنګه مې دی کړی اشمت کله په نام اشمت کله شاته کار په جام کې دی نو بیا به ان شاء الله العزیز دغه تورجان مولوی صاحب دی او ویني یوسف مخي نو دی نو دغه امر مو د څوره مستوي دي چې چار څوک کومه کوستره کې زه یو شی وایم دا ټول ته معلومه ده د وبو کومک کول د دون یو بهترین صدقه ده صدقه جاریه ده اوس دلته چې څوک او دسته زکې دلته چې طالبان خپل کالی پرولې دلته چې لوش پرولې کیږي دلته چې مسجد په صفا کیږي دلته چې څوک وبڅ شي دا ټول عبادت دی ټول چې شي دی او الله پاک جل جلاله به موږ ته استاجر راکړي اولاد یې وزن کله نه خوري الله واس ټول مؤمنان ته دعاګانې کو تاسو موږ ته دعا کوئ موږ به تاسو ته دعاګانې کو او بیا به ان شاء الله قدم اخیسته دی په دغه برخه اخیسته دی په دغه یو خبره کړې ده په دغه مصرف کړي په اکثر الله یې وزن په دې دنیا موږ په هغه دنیا تقریبا موږ څو وخت مرته مخکم ډوډۍ لشي ناس نه بجې به وای ان شاء الله بیا تربیات یې مخ سړی را لمه ډوډۍ ناس وشمېږي هیڅ نه دغه طالب شناخته و شمېږي چې برما ول ډیر سخت خوشاله سم موږ په خا ډیر غریبي ژوندۍ ولا خوشاله دی موږ به شخصي دعا یو تکو ته یو متکو هلا هنا خاصه الطهور شطر الايمان دغه ایمان شرط نو ایمان شرط هغه په وبو باندې کیږي کاودس کیم په وبو باندې لاس پکېږي منځ ته سړی کلاس سجده لګول سجده بیا د سم اسلام لګول انو هغه په تاسو وځر کېږي نو بل موږ ډیر کورنۍ د خلکو وایي چې موږ ته او به ترتیب برابر کړی ده او زمينه د وو د تمسیبر وو د شمسیان او شام برابر کړی ده
خو زمینه یو دغه د حجرې ترتیب سره برابر شي حجره مسجد ټانکۍ نلکۍ ټول شان دا هغه ضرورتونه دي چې واقعا ډېر ضرورت دا مسجد ضرورت دی دا من شخصا دا مسجد ډېر ضرورت دی موږ هم شخصا دعا کوو تیمم ورته کوي دا خلک الله د خیر ان شاء الله موږ اوس نه خبر چې تاسو بودجه یا لري مثال یعنی ستاسو د بودجه په تقاضا باندې دا چې مصرف کوي یو افغاني ډېر د کلاش مثال یو افغاني ډېر د کلاش نه لرو مګر دا څنګه لرو دغه لکه دا برمچ په پیسې نه درلود دا پاس ویدا یعنی هغه ته او د جوړتمو چې دا مشکل ګرځي ولې ته مشکلات مشکل ولې نو مورسه دعا وکړه په دغه کې دا مې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما وعلما نافعا وعملا صالحا وبدنا صحيحا. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم ارزق لنا زيارة حبيبك في الدنيا وارزق لنا شفاعة حبيبك في يوم القيامة. اللهم ارزق لنا إتباع الحق بحرمة أهل الحق من أنبيائك وأوليائك والعلماء والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما وعلما نافعا وعملا صالحا وبدنا صحيحا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. الله دې وزن داخل کړي الله پاک خیر کړي. الله دې وزن الله تعالی دې خیر ورکړي دا فجرنیا خیر ورکړي باغنیا الله دې وزن الله دې توفیق ورکړي چې نور هم درس دوستانو دا نه برنامه تر بلې برنامه ستاسو درنو چوپړ ترازو پر ستر خالق لا یزال او متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله أحسن. دعوتن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نن وي که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر ژوند کلر مقرره کړه وبه ګټم زړونه ډېر ژوند کلر مقرره کړه وبه ګټم زړونه ډېر په عشق کې بیمار شومه بې حده ناجات حتی ټول مسافر زموږ مور پلار دغه دعاوي د خلکو ته کوي لکه داسې موږ خوشحاله که موږ په شخصي کور کې چې راول دغه خوشحاله دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نن وي که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی
ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر ژوند کلر مقرر کړه و به ګټم زړونه ډېر ژوند کلر مقرر کړه و به ګټم زړونه ډېر پاش کې بیمار سوما بے حد ناچار سوما یو ښکلی مې یار ناسو زه د ټولو یار سوما یو ښکلی مې یار ناسو زه د ټولو یار سوما خوش مې کتابونه دي لاس کې مې ګلونه دي